د زابل امنیه قومندانۍ له لوري په روان کال کې تر دې دمه د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت د رغونې او بیا رغونې پروژې عملي شوې. د زابل امنیه قومندانۍ ویان قاري ذبیح الله جوهر وایي چې د تیر کال په پرتله د رغونې او بیا رغونې په کارونو کې چې د امنیه قومندانۍ په مربوط ځایونو کې ترسره شوې له 10 څخه تر 15% زیاتوالی راغلی. هغه وویل چې دغه رغونې په مرکز کلات ښار او ځینو ولسوالیو کې ترسره شوې. تیر کال په پرتله د روان کال 1404 کال کې د تعمیراتو په برخه کې 10 څخه تر 15% پورې زیاتوالی راغلی دی چې د 40 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې د امنیه قومندانۍ اړوند په بېلابېلو جزتامو کې چې په مرکز کلات او ولسوالیو کې د ولسوالیو امنیه قومندانیو لپاره تعمیرات منظور شوي وو چې د ځینو چارې روانې دي او د ځینو چارې بشپړ شوي دي او د دې ترڅنګ په یاد مبلغ کې د امنیه قومندانۍ د ځینو تعمیراتو ترمیم ترسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت په بودیجه په زابل ولایت کې اساسي پروژې عملي شوې.